الله. نو نفلي روجې نیول ډېر زیات ثواب لري، ډېر زیات ثواب لري. سفیان ثوری رحمه الله دا یو لوی محدث تیر شوی دی او امام المحدثین ورته ویلی شي، د محدثینو سردار، دا لوی عالم تیر شوی دی. دی وایي په مکه مکرمه کې ځوم نو وایي زما سره یو مسافر پکې اشنا شو، هغه هم راغلی عمرې له، نو بیا به زما سره یو ځای ګرځېدو نو چې ما به طواف هم کو، هغه به راسره هم طواف کو، زه به چې نفل له تلم هغه به راسره هم تلم، ملګرتیا یې راسره جوړه کړه. نو په مکه مکرمه کې به موږ عبادات کول. او دا سفیان ثوری رحمه الله څه معمولي سړی نه دی ښه. د ده متعلق عبدالله ابن مبارک رحمه الله لیکلي دي، وایي دا سفیان ثوری رحمه الله چې وفات شو ما په خوب کې ولیدو، چې په خوب کې مې ولیدو نو په داسې حالت کې مې ولید چې دی د نبي علیه الصلاة والسلام او د صحابه کرامو په منځ کې ناست دی، د صحابه کرامو او د نبی علیه السلام په منځ کې ناست دی. ما په خوب کې داسې ولیدو. د عبدالله ابن مبارک رحمه الله هم څه وړوکی سړی نه و، دته به هم امام المحدثین ویلی کېدو. نو دی ما د خپل ملګری په داسې حالت کې ولید چې دی د نبي علیه السلام او د صحابه کرامو په منځ کې ناست دی. نو دا سفیان ثوری رحمه الله فرمایي وایي زه مکې ته لاړم عمرې لره، نو ما به طواف کو، عبادت مې به کو، نو یو مسافر و هغه راسره ملګری شو. نو چې زه به طواف له تلم دی به راسره هم تو، چې زه به نفلو له تلم دی به راسره هم تو، نو ما سره یې ملګرتیا جوړه شوله. به هر حال یو ځای پاتې کېدو، عبادات خو به کول، مسافر و. بیا دی بیمار شو، چې کله بیمار شو نو ما ورته وی چې هلکه بیمار او د مرګ او د ژوند هېڅ پته نه لګي، خو په زړه دې څه وصیت نصیحت یې هغه راته وکړه، په زړه دې څه وصیت یې هغه راته وکړه. نو ده راته وی چې په زړه خو مې هېڅ وصیت نشته دی، خو یو به داسې وکړي که نه، خو زه مړ شوم نو ما ته به غسل ته راکړئ. او دویم دا دی چې قبر ته مې به خلک کوزوي نو ما به بل چاته نه پرېږدي، ما به ته په خپله کوزوي قبر ته. او دریم به داسې وکړي که نه چې په ما باندې خاورې واوړي او خلک رانه رخصت شي نو ټول خلک به رانه ځي، خو ته به رانه نه ځې، ته به راته لږ ټایم ودرېږې قبر ته مې، ته مې به لږ ټایم قبر ته ودرېږې. وایي ځکه چې ما له به فرشتې راځي، زما نه به تپوس کوي چې رب دې څوک دی، دین دې څه دی، د نبي علیه الصلاة والسلام متعلق به رانه تپوس کوي. نو چې ته مې قبر ته ولاړې نو زما زړه ته به لږ اطمینان وي چې زه سفیان ثوری مې خوا کې ولاړ دی، زما زړه ته به لږ څه نه څه اطمینان وي، نو زما نه به زر نه ځي. مرګ ډېر ګران څیز دی ښه.